عبدالله ابن عمر رضی الله مبارک او زلاغه د مدینه منورې نه باتر اوس یو ځنګل خواته ورغه کله چې لاړه ستړي صحابه کرام کېناستو صحابه کرام درس کوي او بو کجوري خو چې ګوري د مخامخ غر دی په دې کې سره غرمه دی او کس روان دی نوجوان ګرځي عبدالله ابن عمر مبارک په الک نظر شو مرګر ورشه دا څوک دی په سره غرمه کې ګرځي ډیره ګرمي ده د غر نه راکوز کوي صحابه کرام لاړه ورته ته څوک وي زه خو د مدینه منورې د خلکو د بيزي ګړي ساتم لس ریاله 5 ریاله کې او بیا مازګر بیا نو به حضرت امیر المؤمنین عبدالله ابن عمر باک راغله او چې دې راکو شراشه وي دې ګړ څوک مې دا ګړ راوله ګړي بيزي روانه کړې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خواته راغی کېناسته ورته بچیا دا وبوسکا دا کوجری خورا وی بابا جی زه خو وبونس کوم کوجری نه خورم ویلې زما روزه ده یله که څنګه دی روزه ده الله مو ته دغه ایمان او دغه عمل توفیق نصیب کړي وی په لار روانو ما یو عالم د قران مقصد تلاوت کو ما چې کله دغه تلاوت د عالم اوریدل دی زه په شیما دغه وخت نه روزه نه سم وی بچ کم تلاوت عالم صاحب مونږ او تاسو نو مسلې اورو کنه په خدای کنه عمل دی فوق یو بچ کم تلاوت عالم صاحب کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه کله چې ورځ د قیامت شي میدان حشر شي ګرمي به تکلیف به سخت به الله ورشي پرشتو هغه نو کسان او باسي چا چې په دنیا کې روزي نه ولیدي د نور سه حساب کتاب کوي دوی د عرش مولا سور لاندې کې نه وي صاحب قورز مهروجره چې په دې ورځ بیا سکم عبدالله عمر سره حیران شوم یا الله دا خو ناشنا لیکره چې ګرمۍ ته ګورا او د روزي ته ګورا او د تکلیف ته ګورا خدا روزي په پټ عمل دې پته نه لګي راشه امتحان وکړه وی خره بچه ستا خو روزه ده خدا سوکا دا یو چیرې بر واخلو دلته به حلال کو مازیګر به پوخ ته به روزه ماته کې ته به مخري او مونږ به مخره مرګي مخري امتحان کوي هاي بابا جی دا چلی خو زمانه دي دا غزه په مدینه منوره خلکو چلی ساته مې 5 روپۍ راکې وي بچیا مالک ته چې ګدل خوړلې ده منظري خوړلې زمانه ورک شوی ده مالک ته څه پته لګي بس خبره ختم شو کنه عبدالله عمر سبوی دالک د پجراش ویجل आवाज فاین الله فاین الله اے بابا جی که زما آقا زما مالک د ګړو چیرې نه خبر نه ده زما خبرو من فاین الله الله چرته دی الله ته بسوي ما جمان الله ته پوسو کی وای کنا چیرې د زبا الله ته سم پر قیامت عبدالله ابن عمر مبارک د دین او جوان دا یرا دا محبت د الله سواردو پچغو شو کله چې مدینه منوره راغې نبی علیه الصلاه والسلام روزه سکیناست مسجد نبوی د لمغه تاسو خي منبر سکیناست او جاری فاین الله فاین الله صحابه کرام امیر مستجر شوی تاسو نن جاری وی دا منن د الله تبارک وتعالى دیو باندې خلین اوریدل دي دا ظلم ډیر زیات درمنه چې الله ساده بندگان شتا داسې ملخلا شتا چې هغه دومره ایمان مز په عین الله ما علینی یا مسلمانه غلاکه چا پیرو ګوري سوچتاو کنيشتا رشوت اخلي چا پیرو ګورو سوچتاو کنيشتا بل بد عمل کې چا پیرو ګورو سوچتاو کنيشتا الله نحن اقرب الیه من حبل الورید بندا د برید لګون ډیر تاسو نږدې مې مسلمانه دا کده زموږ تاسو الله جوړ نن چې تاسو ګورئ کنه څومره ګناهونه دي څومره غلطۍ دي کم مسلمان په خپل غلطي وجړل کم مسلمان په خپل ګناه ستومانه شو نبی سم فرمایي کله چې د مؤمن یو ګناه صادره شي دی به دومره خپېمانه دومره پریشانه لکه چا په سر چې غټ بوج یو غر کې خوده شي یا الله کله غر راشي ما بوچه کوي یا الله که زمړ شمه دا ګناه په سر یې زب سویم پوره د قیامت او د منافق سره دومره د ګناه خیال نه نبی سم فرمایي چې په پوزه باندې مچ کیږي او دا تل لا ګوتره والی ځان اوچت کې مړه ماسته دنیا ورانه کې عزت بنو نن چاته ګناه نه ښکاري